السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو قربان نوید بهزاد. د یو نوې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. قدرمنو، دا وخت د وزیر محمد وزیر صاحب خواته راغلی ما، کوم چې د باغچې ډېره سره تعلق ساتي، د یو ښه سوچ مالک دی، یو ښه لیکوال دی، د سنجیده شاعرۍ سره سره مزاحیه شاعري هم کوي. نو ما دوی ته دغه درخواست کړی چې زموږ دپاره یو مزاحیه نظم ولیکي. نو دوی دغه نظم لیکلی دی د کټ په باره کې، کوم چې د غم خادی کې کوم کټ استعمالیږي، دغې حوالې سره دوی یو نظم لیکلی دی. نو دغه نظم د دوی نه ورو، خو د هغې نه مخکې دوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني نوید صاحب او د بهزاد ټي وي ډېر مشکور یم چې یو ځل بیا زما په در باندې رالل او موږ ته خپل د راتګ ښکلا وبخله. ډېره مننه کوو تاسو کتونکي چې کوم دي، نو هغوی به انتظار کوي چې دغه تاسو چې دغه کم نظم لیکلی دی د کټ حوالې سره، د غم خادی دغه چې کم کټ استعمالیږي د هغې حوالې سره، نو دغه نظم ورته وروی نو مننه به وي. جی دا جی یو اکثر دی کلو کې چې غم خادي په دې کې څوک د کور نه کم کټ ورکوي چې هغه یې ساتلي د دې دپارې چې کلي کې غم خادی چمګاونډ کې په کاري کې غم خادی کې نو موږ دا کټ ورکوو. نو د هغې کټ باندې د مزاح انداز کې یو نظم مې لیکلی دی، هغه مینوالو ته ډالۍ. چې ورک شي نو تاوان د نوي نوزي روغ رمټ وي، چې روک شي نو تاوان د نوي نوزي روغ رمټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. کږې وږې یخپې وي چیتې دنګې ګډې وډې، په ځای د ناستې پاستې پکې پنډ وي د کور کډې، لږ ساعت کې شي درپړې لاس او خپې په تونان بډې، او سربې پکې منګوڼې شي په شان لکه د ګډې، یا ښکاري او یا غیبې شي رفتار یې د راکټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. ټول پړي ترې ځوړند لکه پیکونه چې مینچې وي، پوډر دوړوي ګوڼ د لاسه ټول سورې سورې وي، څه ګډوډ بازوګان پکې یو غټ وي بل نري وي، د پټو تر د منځی د لیشتو فاصلې وي، او د سر نه را اوږوته شي ارلختې بهر سټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. په لنګه کې رنګ په رنګ ټوټې وي بې شمارو، تارونه وي د ډریپ چرته وي زوړ د بجلی تارو، څه تیږړي او چیرړې پرته غاښونه وي بېکارو، ګجرې یې ګیر چاپېره وي لړلې په نسوارو، ګوتې وي ول ول کې سم جیبونه د واسکټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. او مهرباني جي چې کینې پکې شړوت شي راجولی لکه زنبیلو، لاس لاس شي او خپې خپې شي که ناڅاپه جوړ شي ټیلو، او په خپو کې انجل بنجل شي ټول پړي لکه ښکیلو، میلمه ځمکې له لړ شي او کوي د اسمان سیلو، او هغوی دې پکې پال کوي د ناستې چې څوک غټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. او دا کټ وي د جنجرو یا د شولو د سنډلو، یا کور کې استعمال کې وي د لوښو د وینځلو، یا دیګ کې ښکلې کار کوي د ریجو چاڼولو، یا چرته شي په کار د کوازې د جوړولو، او وړي یې نه په میاشتو مالکان یې دومره لټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. ډېر ښه، دا راته لږ دوباره بیا ووایه، ډېر خوند یې وکړو. دا چې کوم الفاظ تاسو په دې کې استعمال کړي نو یقینا چې ډېر خوندور او د مزاح نه ډک دي. مهرباني بیا راته ووایه. دا کټ وي د جنجرو یا د شولو د سنډلو، یا کور کې استعمال کې وي د لوښو د وینځلو، یا دیګ کې ښکلې کار کوي د ریجو چاڼولو، یا چرته شي په کار د کوازې د جوړولو، او وړي یې نه په میاشتو مالکان یې دومره لټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. قامونو کې واحد دا روایت د پښتنو دی، حجره جومات شریک یو شناخت د پښتنو دی، اشر او غوبلې ثقافت د پښتنو دی، په غم او په خادی کې یاد خدمت د پښتنو دی، وزیر خدا یو نیم پسرو زرو کې ګیلټ وي، او ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. که روک شي نو تاوان د نوي نوزي روغ رمټ وي، ساتلې غم خادی له ځینې خلکو داسې کټ وي. ډېره مهرباني شي. ډېره مننه. کتونکو، تاسو د وزیر محمد وزیر صاحب دغه مزاحیه نظم واورېد، یقینا چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي. نو که داسې وي نو دا ویډیو لایک کې، او زموږ چینل که تاسو اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو دغه هم سبسکرایب کې. انشاءالله د یو نوې خپرونې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې دمه راته اجازت راکړې. د الله په امان.